محترم دوستانو السلام علیکم ورحمت الله. سناهل د اکیډمي ته ښه راغلاست. راځئ چې نن یو داسې عظیم الشان عمل او مبارکه وظیفه بیان کړو چې د برکت ډکه او په زړه پورې مجربه وظیفه ده، او په دا وظیفه کې د بسم الله الرحمن الرحیم اسم اعظم هم دی. که څوک غواړي چې خپل پټ او ښکاره حاجتونه یې پوره سي، د ژوند سخت مشکلات یې په پوره طریقه سره ختم سي، او هر ناممکن کار یې په ممکن بدل سي، نو دوی ته پکار ده چې دا وظیفه د بسم الله الرحمن الرحیم په خپل معمول کې شامل کړي. په دنیا کې ډیر خلک د خپلو بندو لارو څخه په ژړا دي، چاته د رزق ستونزه ده، څوک د قرض تر بوج لاندې دي، او څوک د کورنۍ چارو په تکلیفو کې دي. خو د دې وظیفې په برکت الله تعالی داسې لارې ورته خلاصې کړي چې انسان یې پخپله هم تصور نشي کولی. ځکه علما فرمایي چې څه کتابونه د اسمانه سره راغلي، 104 صحیفې دي، د ټولو مجموعه په قرآن کې پرته ده. د دې ټولو مجموعه د معانیو د معناګانو په قرآن کې پرته ده. د ټولو قرآن د معانیو مجموعه په الحمدلله کې پرته ده په سورة الفاتحه چې موږ تاسې ورته وایو، او د سورة الفاتحه مجموعه چې د معناو دا په بسم الله الرحمن الرحیم کې پرته ده. او ډیر علما پر دي چې په دې بسم الله الرحمن الرحیم کې اسم اعظم دی. دوستانو د په ټوله دنیا کې ډیر زیات خلک په دې دنیا کې په دې خاطر خفه دي او ژاړي چې وایي زموږ قسمت خراب دی، تقدیر زموږ سره ملګرتیا نه کوي، په هر کار کې لاس په تاوان تمامیږي، او هر هڅه مو په ناکامۍ پای ته رسیږي. هغوی فکر کوي چې قسمت مو هم داسې لیکل سوی او نور د بدلون لاره نه لري، خو د اسلام مبارک دین او روحاني لارښوونې او د علماو وظیفې موږ ته دا درس راکوي چې دعا، اخلاص او د الله تعالی ذکر کولی شي د انسان تقدیر او قسمت بدل کړي. کله چې یو بنده د سهار او ماښام په وختو کې یا د شپې په تورو تیارو کې د دې خاص وظیفې چې د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه ده په واویسته د خپل رب په وړاندې په ژړا او عاجزي سره لاسونه پورته کوي، نو د هغه د قسمت لیک چې دی دا بدلیږي. د دې وظیفې په برکت سره د بد قسمت تورې وریځي او د سختیو سوري لرې کیږي، او د بریالیتوب، کامیابۍ، هوساینې او نوو برکتونو لمر راخیږي. که غواړئ چې ستاسو تقدیر ستوري وځلیږي او ستاسو بد قسمت په ښه او نیک قسمت بدل شي، نو دا وظیفه په خپل ژوند کې د یوه دایمي عادت په توګه وګرځوئ. دوستانو، عزتمنو زندگی به مبادله شي، زندگی کې به سکون راشي. حاجت راواخله د کم حاجت ته لاسه چې ستا خوبونه بې ارامه دي، او هغه حاجت راواخله د کم حاجت ته لاسه چې تا ته خوراک خوند نه درکوي. دا حاجت به الله رب العزت د داسې اړخ سره در پوره کړي چې ستا به سوچ او ګمان نه وي که چیرې دا وظیفه په خپله زندگی کې شامله کړل. راځئ د وظیفې مختصره طریقې ته زه تاسو ته ذکر کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. دوستانو، مختصرا طریقه زه تاسو ته ذکر کوم. د لمانځه بعد بیا 11 واره درود شریف ویل چې صلی الله علیه وسلم، او بیا 41 واره بسم الله الرحمن الرحیم ویل، او بیا 11 واره درود شریف ویل صلی الله علیه وسلم. د هر لمانځه بعد که چیرې دا مختصره طریقه د هر قسم حاجت لپاره د دنیا په مخ د ټولو نه لوی حاجت لپاره دا راواخله. که ته په زندان کې بندي یې، که ته بې اولاده یې، که ته بې رزقه یې، ته بې کاروباره یې، ستا دکانداري نسته، ستا رشته نسته، ستا نکاح نه کېږي، هر قسم حاجت د دنیا په حاجتو کې دا راواخله، خپل مخې ته یې کښېږده، او دا وظیفه په دغه طریقه شروع کړه. 11 واره درود شریف ویل، او بیا 41 واره بسم الله الرحمن الرحیم ویل، او بیا 11 واره درود شریف ویل، چې ګوره په لږ وخت کې به ستا د حاجت د پوره کېدو دپاره داسې ذریعه الله جل شانه جوړه کړې وي چې ستا عقل به ورته حیران پاتې کېږي. که مې چیرې ویډیو خوښه وي نو لایک، شیر او سبسکرایب مه هېروئ. د ملګرو سره شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.